بسم الله الرحمن الرحیم. د عبدالفتاح اکبري له خوا نه سلامونه ونیکې هیلې ومنئ. دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. اسلام ولې کرسمس او د نورو دینونو د خوشحالۍ ورځې په موږ او تاسې باندې حرام کړي دي؟ دلیل یې تاسو ته وایم. لومړی دا چینل سبسکرایب کړئ او بیا ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نورو ملګرو ته ورسیږي. ګورئ، موږ او تاسې پوهیږو چې اسلام تر ټولو جامع دین دی او موږ ته زموږ د خوشحالۍ او د رخصتۍ ورځې معلومې دي او موږ او تاسو ته نه دی پکار چې د نورو دینونو نه الهام واخلو او هغه تعقیب. او د اسلام راغلی د دې دپاره دی چې په نورو دینونو باندې رد شوی دی. ګورئ، د یهودیانو د هفتې ورځ یا د شنبې ورځ رخصتي وه، د نصاراو د یکشنبې ورځ رخصتي وه. دغه جمعې ورځ الله رب العالمین ساتلې زموږ او ستاسو لپاره. نو ډېرې فایدې دي موږ او تاسو ته الحمدلله په دې اسلام کې. دا چې په ډېره معمولي خبره باندې الله رب العالمین د دین خلاف وکړو نو دا په ډېره بې وفایي. لطفا د هر چا په خوشحالۍ کې باید موږ برخه وانخلو. موږ باید د مسلمانانو د خوشحالۍ سره خوشحالي وکړو او د مسلمانانو د خفګان سره خفګان وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.